عبرتناکه کیسه. یو ماشوم په خپلو دواړو لاسونو کې یوه مڼه نیولې وه. پلار یې ورته وویل زویه یوه مڼه ما ته راکړه. ماشوم چې دا واورېدله نو سمدستي یې یوه مڼې ته غاښ ورکړ. تر دې مخکې چې پلار یې څه ووایي دوهمه مڼۍ یې هم وچیچله. د زوی دغه کار د پلار زړه بد کړ. له مخې نه یې مسکا لاړه. خو ناڅاپه یې زوی خپل ښی لاس کې مڼه پلار ته وړاندې کړه او ویې ویل ابا دا واخله دا ډېره خوږه ده. موږ کله کله د حالاتو خبرو د بشپړ درک هڅه نه کوو. ټولې بدګمانۍ له همدغه ځایه پیلېږي. دا هم ډېرو ستونزو ریښه ده. زوی مڼه په دې خاطر چیچلې وه چې د پلار لپاره د مڼې خوږوالی معلوم کړي او ښه مڼه پلار ته ورکړي.